بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چې دې چینل په دې وړاندې ویډیو کې مونږ ویلي دي چې دې چینل کې به مونږ د سیفټي باره کې خبرې کوو. د دې ویډیو مقصد بیسیکلی دا دی چې زموږ پښتنې کومې علاقې دي او په هغې کې د څه مین څیزونو نه حادثې کېږي او دې په وجه ډېر خلک زخمیان کېږي یا بیماران شي او یا الله دې نه کړي وفات شي، نو چې د هغه وجهو نشاندهي وکړی شي او موږ ته دا پته ولګي چې څه څه څیزونو نه موږ سره په کورونو کې یا په وړو دوکانونو کې او یا په کارخانو کې په غټو کاروبارونو کې د کار په غټو ځایونو کې حادثې کېدی شي. موږ به ټولو دې څیزونو ته د خطرې نومولو چې اهم غټې غټې خطرې کومې یو دي. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو دا خطرې موږ سره په کور کې هم کېدی شي، دا موږ سره د کار په ځای کې هم کېدی شي، کوم ځای کې چې موږ په دوکانونو کې یا په کارخانو کې کار کوو یا په بازارونو کې کار کوو او یا په دفترونو کې کار کوو. نو زه غواړم چې هغه مین خطرې یا هیزرډز چې ورته په انګلیش کې وایي د هغې نشاندهي وکړی شي. په دغه خطرو کې مین خطرې چې کومې دي یا هیزرډز چې کوم دي، نو یو خو بجلي ده. موږ ته پته ده چې بجلي نه خلکو ته کرنټ لګي او اینه خلک زخمیان کېږي هم او وفات کېږي هم. د دې نورې خطرې بیا موږ وروستو په یو بله ویډیو کې انشاءالله چې ډسکس کوو. دې نه علاوه هور یوه ډېره غټه خطره ده چې هور ولګي، نو چې څومره غټ بلډینګ یا د کار ځای څومره غټ وي نو دې نه دونه خلکو ته خطره زیاته وي. د دې نه علاوه ورک ایټ هایټ ورته په انګلیش کې وایي چې کله موږ په یو اوچت ځای کې کار کوو د پوړو د پاسه یا د یو سکیفولډینګ د پاسه یا د چت د پاسه یا ونې ته سړی ختلی، دې ته ورک ایټ هایټ وایي. د دې نه علاوه زموږ ډېرې زیاتې حادثې په روډونو باندې کېږي کله چې خلک ډرایوینګ کوي ګاډي، دا یو ډېره غټه خطره ده. دې نه علاوه چې کوم دی سیلابونه راتلی شي، بیماریان دي مختلف، لکه په دې مخکې ورځو کې کرونا بیماري راغله او ډېر زیات خلک بیماران که صحت یې والا خراب کو یا پکې ډېر زیات خلک وفات شو. د دې نه علاوه ګیس دماکې زموږ په علاقو کې ډېرې زیاتې کېږي، په کورونو کې خصوصا په کچنز کې یا په بندو کورونو کې سوي ګیس نه چې کوم دی خلک ډېر زیات اور لګي وي نه زیاته دماکې کېږي. دې نه علاوه یو بل ډېر غټ اهم خطر چې زموږ په کورونو کې د هغه لوګی دی. ګیس ایت هم خلک زیات ګیس وایي، لکه جنریټر لګېدلی وي د لوګي نه خلک وفات شي مړه شي ترې نه. د دې نه علاوه په انګلیش کې ورته سلیپ ټریپ فال وایي، لکه د ښویېدو نه یو ښویندار کېږي او په هغې کې سړی راوغورځېږي او ډېر زیات زخمي شي. داسې حادثې موږ سره اکثر په باترومونو کې کېږي یا ښویندار کې فرش باندې وشي یا چېرته کې پټو کې په اوبو کې خلک راوغورځېږي. یو چې بل کوم ډېره غټه خطره ده هغه ده مینوال هینډلینګ، ورته په انګلیش کې وایي وزن اوچتول. زموږ پښتنو کې دا یو ډېر عام عادت دی چې کوم سړی ډېر زیات وزن اوچتوي هغه ته ډېر تکړه ویلی کېږي، هغه ځان ډېر تکړه ګڼي. خو دې کې اکثر وروسته داسې حادثې وشي چې کله ډېر زیات غټ غټ وزنونه خلک اوچت کړي د ځوانۍ ټایم کې یا هلکوانۍ ټایم کې یا هر وخت کې په عمر کې، دا په ملا کې یو وړوکې غوندې کې مسله را پیدا کړي، وروستو بیا ترې نه ملا بیماریان او دردونه او نور څیزونه جوړېږي. دوړه یو ډېر غټ خطره ده. زموږ په ښارونو کې زموږ په کلو کې دوړې ډېرې زیاتې دي، صفایي نشته او دې دوړو کې چې مسلسل سړی ساه اخلي نو ساه مختلف بیماریان یې دې نه راځي، د سترګو خارښ راځي او د سرمنې خارښت نه هم لګي. یو بله غټه خطره چې کومه ده هغه وایبریشن دی، رپېدل، لکه مطلب دا دی لکه اوس یو سړی ګرینډر استعمالوي یا ډرل مشین استعمالوي، هغه مسلسل رپېږي هغه مشین، او دا مسلسل رپېدل چې کوم دي دا کوم سړی چې مشین یوز کوي او لاس یې مسلسل رپېږي نو دا د وینې نرو رګونو ته او د مزغو نه چې کوم نري رګونه راغلي انګلیش کې ورته نرز وایي هغې ته او د هډوکو ته او د هډوکو جاینټونو کوم ځای کې چې هډوکي یو بل سره میلاو شوي لکه ګوتو کې 15 جوړونه چې کوم دې جوړونو مرض پیدا کوي. نو دا خطرې ډېرې زیاتې دي. انشاءالله
په دې چینل کې به موږ چې کوم دی ډېر په ډیټیل کې دا یو خطره ډسکس کوو، د هغې حل به ډسکس کوو. او په پښتو کې د دې وینا مقصد دا دی چې د انګلیش ژبه کې نور ملکونو ډېر زیات کارونه کړي دي او په دې باندې ډېر زیات په ډیټیل کې مواد موجود دي سره، او د هغې په خلکو کې آګاهي شته او هلته کې حادثې د دې علم د ترویج په ذریعه باندې چې کوم دی کمیږي. او زموږ د پښتنو په سیمه کې پښتانه که بهر ملکونو کې آباد دي، که په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، افغانستان کې، هر ځای کې چې دي، نو مونږ چې کوم دی د خطرو نه آګاهي نشته او که شته نو زموږ نور قومي مزاج داسې دی چې خطرو ته ور مخامخ کېدو مونږ بهادري ګڼو، هغه مونږ ته ډېر غټ نقصان سبب جوړ شي. نو کله چې کوم دی لاپرواهي شي، کله خلک وایي مونږ بهادر یو، کله چې کوم دی د علم کمی وي نو د هغې په وجه ډېر زیاتې غټې حادثې وشي او خلک په ډېر کم عمره کې ډېر وخت دپاره یا زخمیان شي یا بیماران شي او یا وفات شي. مهرباني.